بس بس میډیا ته ورکړي اوس دی وخت ته 2 لک کسان ګوري والله چې سره روپۍ نکالو اس په خیر وسو که سره په خیر خو کنه څه ته نه په خیر وکړي تاسو به د دشي انسانان زی په زی باندې کتلی اکثر په یو قسم په یو شکل باندې پیدا کیږي اوس به ته حیران چې دا خلک څنګه په یو شکل باندې پیدا کیږي په میډیکل کې دې ته ویل کیږي ډاون سنډروم څه ته ویل کیږي ډاون سنډروم اصل کې دې ته ویل کیږي زمنګ د انسانانو په دی وجود کې 46 کروموسومي کله کله داسې وشي چې په وجود کې څه اخوا دی خو راشي څه ډیسټربنس وشي نو د 46 کروموسومو په ځای په دې کې یو کروموسوم سیوا راشي 47 شي چې کله 47 کروموسوم راشي نو بیا دا قسم انسانان دغه نه پیدا کیږي اوس دا قسم انسانان دا ډیر د عجیبه خویونو مالکانی ډیر عجیبه اولنۍ خبره خدای چې دا چرته خپه کیږي نه دا ټول مر خوشاله کله چې بیماری بیا دا خلک خرابي د دین علاوه په دې کې یو بل خبره ده د دیو د لاسو د قچه غوته چې د نور انسانانو د غوتو نه لګا لنډي اسه خدای قچه غوته د ټولو خلکو وړي خو د دیو د لګا ډیره وړي بل خبره ده د دیو د خپو چې د غټي غوتی دی په دې کې سندل ګیپی د خپې تلګرواله دا نه دی سندل ګیپ دی ته ویل کیږي لکه څنګه چې زنانه سندل په خپو کوي نو دې غټي غوتی او د دې غوتی په منځ کې هغه ګیپی راشي نو دا دوه غوتې د یو بل نه کولاو شي نو د دیو په د خپو کې قدرتي هغه ګیپ موجودي بل یو خبره ده د دې پیدایش څنګه کیږي زیاتره د دې د مور د عمر سره غټ تعلق دی کله چې د مور عمر 30 40 45 ته ورسیږي نو ډیر زیات چانس دی چې داسې قسم ډاون سنډروم والا ماشومان پیدا شي بل یو خبره په دې کې ده چې اکثر داسې چې کم خلک یې غوي ته د زړونو بیماری نه امي خو ضروري نه ده چې خامخا دې اریو دی د ماشاءالله روغ دی ته د بیماری نشته خو چانس شته چې زیاتره خلکو ته په دې قسم انسانانو کې د زړونو بیماری بل تاسو ته ما خبرو کړه دا انتهایی ډیر زیات خوشاله خلک دي د کې یو بل خصوصیت دا د په میوزیک باندې ماین خلک د موسیقي سره د میوزیک سره د دې ډیره زیاته مینه او تاسو ته ما یو عجیب خصوصیت د دې خلکو دا ویل چې دا خوشاله خلک دا چرته خپه کیږي نه خو چې کله بیماران شي نو دا بیا خرابي په هغه وخت کې نو دې قسم انسانانو ته تاسو په هر علاقه کې زی په زی یو لیدلې په یو شکل باندې ته به چې یاره دا انسان خو ما په پلاني ځکه لیدلی حالانکه هغه نه بدلی نو زی په زی په یو شکل باندې په یو خوې په یو بوی باندې دا پیدا کیږي د ته ویل کیږي ډاون سنډروم د دې د جبه اکثر د دې قسم انسانانو د جبه د په خلک ښکارا نیولې د قشانت کې دا د دیو یو بل خصوصیت دی د دیو د سترګې چې د منګول ټایپ داسې ګول ګول سترګې نو دا ډیر خوشحال بخت انسانان دي د دې خلکو خیال ساتل پکار دي دا زمونږ د معاشري حسن دی دا موږ ته خوشحالي راکوي هر سړی د دې خلکو سره لګیا دی ځانم خوشحاله دا خلک هم خوشحالي نو د دې خلکو سپیشل کیر پکار دی د دې خلکو سپیشل خیال ساتل پکار دي د دې خلکو مذاق وړول یا د دې خلکو ویډیوز کول په دیو پس خندا کول یا دا زیبې زی د دیو مذاق وړول دا ښه کار نه دی د خلکو ته خوشحالي ورکوي دا تاسو ته خوشحالي درکوي مهرباني بس